السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو به ټول راته راکړو چې اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د ایشیا کپ لایو میچونه په ژوندۍ بڼه HD او صفا وګورئ. دوستانو، راځم ویډیو شروع کوم. ویډیو ډېره نه غټوم. که چېرې مو ویډیو خوښه شوه نو خپلو ملګرو سره یې حتما شیر کړئ او زموږ چینل میل ټي وي هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه. راځم ویډیو په پیل کوم. اول به تاسو وکړئ را به شئ پلی سټور ته. پلی سټور ته راغلی که نه، پلی سټور به داسې خلاص کړئ. پلی سټور کې به خلاص هم کړو، پلی سټور به خلاص کړئ او دلته به ولیکئ ما دلته لیکلي دي ګورئ درېږي صبر کوه لایو کرکټ HD TV به ولیکئ. لایو کرکټ HD TV نو په دا کې به دا تاسو وکړئ. د دویم اپلیکیشن دی، دا به را ډاونلوډ کړئ. او وګورئ ما ډاونلوډ کړی دی. دا تاسو وینئ 5 میلیونه خلک یې ګوري او یوز کوي. 5 میلیونه خلکو ډاونلوډ کړی دی. تاسو هم کولی شئ دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او HD کرکټ میچ لایو په ژوندۍ بڼه کرکټ میچ پکې وګورئ. راځم دا اوپن کوم. ګورئ خلاص مې کړ. دوستانو، که دا بخښنه غواړم دلته چې اوس ما د سکرین ریکارډینګ شروع کړی دی. دلته چې زه اوس هغه کوم میچ ګورم نو ما ته نه شو کوي. وایي تا سکرین ریکارډ شروع کړی دی. تاسو به راشئ دا اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ او ټول صفا HD کرکټ میچ به وګورئ. ښه نه ده؟ اوس وینئ ما دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړی دی خو هغه ده ما سکرین ریکارډینګ شروع کړی دی، ما ته نه شو کوي. دا اوس زه وره لایو وایم که نه، یعنې لایو میچ هم شروع دی. دلته ما ته نه شروع کوي، نه شو کوي. وینئ ما سکرین ریکارډ شروع کړی دی. صحیح ده؟ تاسو به راشئ دلته به میچ وګورئ او ډېر صفا HD وي. ملګرو زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او نور خوندور ویډیوګانې به انشاءالله تاسو ته په امید اپلوډ کوم. مننه.